مټي مو پیاوړي دي ډېر زوروري دي مټي مو پیاوړي دي ډېر زوروري دي مونږ د خدمت د خدای لپاره یو وخلا هرې ساره یو وخلا هرې ساره یو وخلا هرې ساره یو کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو ترڅنګ د ښار و ښکلا ته د ښار و سرسبزۍ ته او د ښار و تنویر ته هم ځانګړې توجه کوي. تیر کال کندهار ښاروالي د ښار په مختلفو سیمو کې مختلف سړکونه روښانه کړل او دا کال هم د خپلو پراخو انکشافي کارونو ترڅنګ د ښار و تنویر ته هم خاصه توجه کړې ده. څه موده مخکې کندهار ښاروالي د ډنډ څلور لارې څخه شروع بیا تر باغ پل پورې غځېدلي سړک په مکمل ډول سره روښانه کړي او اوس تازه یې دا دي د شهیدانو څلور لارې څخه شروع بیا تر مدد څلور لارې پورې حبیبي واټ په مکمل ډول روښانه کړي. دا چې حبیبي واټ په منځ کې مخکې ګروپان نصب سوي وه د دې واټ یا د دې سړک منځ مخکې روښانه سوی و اوس کندهار ښاروالي د دې سیمې د لا ښه روښانتیا په موخه باندې د دې سیمې د لا ښه ښکلا په موخه باندې د دې سړک یو طرف او بل طرف ته نور څراغان هم نصب کړل او تازه یې یاده سیمه په مکمل ډول سره روښانه کړل. د کندهار ښاروالي په دې اقدام سره عامو ښاریانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. باشنده ولایت قندهار چیزی است به خاطر ایلاتایی که ښاروالي قندهار شانده بسیار چیز روشنی کرده شهر بسیار خوب روشن کرده و چوکیداران خوب است از لحاظ امنیتی هم خوب شده. از ما وقتی که ما از پیش از اینکه لایتا نبود وقت دکان خود بسته میگه مال که دکان است لایتا هست دکان تا وقت باز نمیشه. از لحاظ امنیتی هم بسیار خوب شده چوکیداران آسان و چیز برشان آسایش شده. بسیار دیگه جای هم که دیگه هم اقدام که ښاروالي به خاطر لایتا کنه بسیار خوب میشه که جایی که تاریک است او هم روشن شود بسیار خوب میشه. نوم یې عبدالحلیم دی. عموما د هر ښار ښایست ښکلا هغه په د لایټونو رنګینیو په دې ګلانو کې وي. طبعا د انسان هغه ذهني آرامتیا هم له داسې ښایستګیو سره رامنځته کېږي. کندهار ښار الحمدلله د کندهار ښاروالي په برکت سره له دغه امتیازات څخه برخمن سوي دي چې اوس یې موږ تاسې په ښارونو کې وینو. عموما یو خو د ښار ښکلا ده، دوهم که چیرې راسو په ښار کې د ځینو پیښو سره فرض مثال که چیرې تیاري کوي په ښار کې د خلکو رفت آمد کې ستونزې پیدا کېږي. خامخا ښار د ځینې وختونه د شپې تر ناوخته خلکو ته دغه پیدا کېږي مریضان پیدا کېږي پر مثال ځینې نورې پیښې نو د هغو پیښو په وړاندې هم یو ښه اقدام دی. بل طرف ته که چیرې راسو د ښاري امنیت په برخه کې پر مثال خلکو ته ښه یو مسؤونه او د امن څخه ډکه فضا رامنځته کوي. د غلاو مخنیوی کېږي فرض مثال له نورو توکو مخنیوی کېږي. په دغه بخش کې د ښاروالۍ یو ډېر ښه اقدام دی. موږ ورځنې خوشحاله یو. خدای پاک دې الله هم توفیق د ښه خدمت کولو ورته ورکړي. دا ډېر ښه اقدام سرته رسېدلی دی او داسې فرض مثال د ښو چوکونو جوړول د ښو اشارو بسته کول یعنې ډېر خلک که چیرې وګورو موږ تاسو ته دې زون ډېر وګړي پر کندهار لوی کندهار پر دې ښار باندې رامات دي. زیاتره خلک د شپې لپاره تفریح لپاره راځي. دا تفریح لپاره یو ښه ذریعه ده، یو ښه وسیله ده د طبیعت رسګۍ لپاره. نوم یې رحیم الله دی. رښتیا په حقیقت کې د ښاروالۍ کوم دا اقدام چې کړی دی د لایټونه یې ګرده لګولي دي یعنې د ګروپان یې ګرده لګولي دي موږ د دې اقدام څخه ډېر خوشحاله یو او موږ غواړو چې نور دا ګروپان هم زیات شي او په هر بخش کې په هر سړک په هر جاده کې داسې ګروپان ولګېږي. نو موږ د ښاروالۍ د رئیس څخه دا مننه کوو او ډېر ځینې خوشحاله یو چې داسې ګروپان هر ځای ولګي او په هر سړک باندې ولګي ځکه ځینې خلک دې د شپې راوځي د شپې قدم وهي یا د ډېره ناوخته پورې راوځي نو هغه دپاره دا اسانتیا ده. بلکې په اصل کې د چوکیدارانو دپاره هم ډېر یو ښه فرصت دی ځکه چې هغه سره کله کله مشکلات یې بطی ګرځي یا کله کله د لرې ساحې څخه دته شان نه معلومیږي.